که ته هر مشکل لري او په مشکلاتو کې راګیرې د الله تعالی د دې څلورو نامو طاقت وګوره، د دې وظیفه وکړه، ان شاء الله العزیز الله به د مشکلات لرې کوي، الله به د پریشانی لرې کوي. ډیر داسې خلک ما لیدلي دي او یو غټ ملا دی نوم یې نه اخلمه، هغه هم دا وایي چې یاره ملایانو تاسې یو بل ته وظیفې ښایاستې، په دې وظیفو باندې څه نه کېږي. که چیرې په وظیفو باندې څه کېدی نو تاسو خپل ځان له ولې وظیفې نه کوئ؟ تاسې د دوبۍ شیخ باندې ولې وظیفه نه کوئ؟ د دوبۍ د شیخ په لور باندې ولې وظیفه نه کوئ چې هغه خپل ځان ته په نکاح کوي؟ ګوره د وظیفو نه انکار کول دا د احادیثو نه انکار کول دی. په حدیث شریف کې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته وظیفې ښودلي و علي رضی الله عنه ته وظیفې ښودلي، پر علي رضی الله عنه باندې دم کړی. علي رضی الله عنه سترګې کار نه کاوه، سترګې کمزوري ولې، د سترګو بیماری درلوده. د غزوه خیبر پر موقع باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د علي رضی الله عنه سترګې دم کړي او ډیر داسې احادیث راغلي دي ترمذی شریف کې، بخاری شریف کې، چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او اصحابو ته د قرض لپاره، د تنګۍ لپاره، د مصیبت لپاره، د پریشانی لپاره مکمله وظیفې ورښودلې دي. نو لهذا وظیفې چې هغه ثابت دي، وظیفې راغلي دي، خو لیکن یوه خبر دا هم ده، یوازې صرف وظیفو ته کښېنستل دا هم صحیح خبره نه ده، بلکې که چیرې یو څوک بیماره وي هغه د خپل علاج په ډاکټر سره، په حکیم سره شروع کړي، ورسره د دا وظیفې هم کوي او شفا ورکول ولا غم لري کول ولا خو څوک دی الله دی. صحیح سلو. نو که چیرې موږ دا عقیده وي چې موږ د الله نه غواړو د هر مشکل حل، د هر مصیبت حل، نو ضرور به الله تعالی دا مشکل حل کوي، دا مصیبت به لري کوي. نو هغه وظیفه زه درته ښیم، ما سکرین باندې هم درته ولیکم، ډیره اسانه ده. اللهم یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم. دا وظیفه 314 وارې په ورځ کې کوه، په اول او په اخر کې درود شریف او لمونځ چې دی مه پرېږده، لمونځ په پابندۍ سره کوه، لمونځ مه قضا کوه، ان شاء الله العزیز الله رب العزت به د مشکلاتو څخه محفوظ وساتي او د ګناهونو نه خپل ځان ګوره. الله مهربان دی، الله هر څه کولی سي، د الله په لاس کې، د الله په قدرت کې هر څه دي. نو چې څنګه دا مشکل پر ما او تا باندې راغلی دی، دغسې به الله دا مشکل ما او تا نه لرې کوي.